السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ وئ. په دې ویډیو کې غواړم د تاسو لپاره د اسلامي بانکدارۍ محصولات تشریح کړم. همدارنګه دا چې څرنګه کولی شو موږ د ځان لپاره د کاروبار شریک پیدا کړو. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې تقریبا 15 سلنه تجارتونه کوچني کاروبارونه او همدارنګه منځني کاروبارونه تشکیلوي. همدارنګه د هیواد داخلي ناخالص تولید تر 50 سلنه څخه ډیر د کوچنیو کاروبارونو او منځنیو کاروبارونو څخه جوړ شوی دی. خو په افغانستان کې کوچني کاروبارونه همدارنګه منځني کاروبارونه یعنی ایسیمیز عموما د پانګې د نشتون سره مخامخ وي. همدارنګه دا چې دوی څرنګه د ځان لپاره یو کاروباري شریک پیدا کړي، د ځان لپاره مالی تمویل برابر کړي او همدارنګه هغه نقدي یا مالی سرمایه د ځان لپاره چمتو کړي، په دې برخه کې عموما د ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې غواړم د تاسو لپاره د اسلامي بانکدارۍ محصولات تشریح کړم. لومړی راځم دې ته چې اسلامي بانکداري څه ته وایي. اسلامي بانکداري د بانکوالۍ هغه سیستم دی چې په هغه کې عموما منبع یا سرچینه چې ده هغه قرآن کریم دی، هغه احادیث دي، هغه اجماع او قیاس دي او همدارنګه د اقتصادي کارپوهانو او د بانکوالۍ د سیستم د کارپوهانو تیوري او نظریات په هغه کې شامل دي. دا سیستم چې دی موږ ته دا راښیي چې موږ څرنګه کولی شو د سود پر ځای له اسلامي محصولاتو څخه استفاده وکړو او خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو. اوس راځم دې ته چې د اسلامي بانکدارۍ محصولات کوم دي. د اسلامي بانکدارۍ لومړنی محصول چې دی هغه مزارع ده. د مزارعې په محصول کې بانک تاسو هغه د ضرورت وړ پانګه برابروي. که چیرې تاسو ځمکه ولرئ، که چیرې تاسو جایداد ولرئ او په هغه کې وغواړئ چې یو څه وکرئ، یو څه کښت کړئ هلته او تاسو پانګه ونه لرئ، نو تاسو خپل بزنس پلان جوړوئ، هغه بانک ته سپارئ. تاسو ته بانک په هماغه برخه کې تمویل درکوي، په هماغه برخه کې تاسو ته پیسې درکوي او هغه زراعتي محصولات چې کوم دي هغه د قرارداد مطابق د 1% د 1 سلنې پر بنسټ تاسو سره هغه ویشي. همدارنګه که چیرې بانک ځمکه ولري او تاسو وسایل ولرئ یا تاسو بشري سرچینې ولرئ، تاسو ته بانک یو ټوټه ځمکه درکوي، په هغه باندې تاسو کار کوئ او بالاخره هغه محصول د تاسو د زراعت، د تاسو د کښت هغه یو له بل سره د هغه فیصدۍ د تناسب پر بنسټ څنګه کوئ ویشئ. د اسلامي بانکدارۍ دوهم محصول مشارکه ده. د مشارکې په حساب کې تاسو او بانک په ګډه پانګه سره کار پیلوئ او کله چې د تاسو کاروبار ضرر وکړي، تاسو ضرر د هغه پیسو د اندازې پر بنسټ تشکیلیږي. یعنی که چیرې تاسو 80 سلنه پیسې په هغه کاروبار کې ولرئ او بانک 60 سلنه ولري، نو بانک 60 سلنه ضرر کوي او تاسو 80 سلنه ضرر کوئ. په مشارکه کې ګټه عموما د قرارداد پر بنسټ تشکیلیږي. یعنی تاسو مخکې له مخکې هغه قرارداد یا حکملیک چې لاسلیک کړی دی د هغې پر بنسټ تاسو او بانک یو له بل سره څنګه کوئ ګټه ویشئ. د بیلګې په توګه تاسو غواړئ په افغانستان کې د قالونو کاروبار پیل کړئ یا په افغانستان کې تاسو د قالونو د صادراتو په برخه کې کار کوي او غواړئ دغه کاروبار ته پرمختګ ورکړئ، تاسو ورځئ بانک ته وایي چې زه غواړم کاروبار ته پرمختګ ورکړم او پیسو ته اړتیا لرم او غواړم چې د مشارکې حساب له تاسو سره پرانیزم. بانک تاسو کاروبار مطالعه کوي، د تاسو بزنس پلان مطالعه کوي. کله چې بانک پوه شي چې په دغه برخه کې زه باید پانګونه وکړم، نو په هغه برخه کې تاسو لپاره د مالی تمویل زمینه برابروي. بانک تاسو سره د قالونو په کاروبار کې شریکیږي او ګټه د هغه مخکني حکملیک پر بنسټ ویشل کیږي. د اسلامي بانکدارۍ دریم محصول چې دی هغه متناقصه مشارکه ده. په متناقصه مشارکه کې تاسو لکه د مشارکې په شکل سره په ګډه پانګه سره کاروبار پیلوئ، اما دغه ګډ کاروبار تاسو تر پای پورې ادامه نه ورکوئ. یعنی تاسو دغه د بانک پور چې دی هغه په قسطونو سره بیرته ورکوئ. یعنی د کاروبار ملکیت تاسو بانک ته نه ورکوي، د کاروبار مالک تاسو خپله یاستئ، اما په مشارکه کې به د کاروبار مالک چې دی تاسو او بانک یاستئ. اما په متناقصه مشارکه کې یوازې تاسو د کاروبار په اخر کې مالک پاتې کیږئ او بانک ته د هغه پیسې په قسطونو سره ورکوئ. د اسلامي بانکدارۍ دریم محصول چې دی هغه مرابحه ده. مرابحه یعنی جنسي تمویل. په مرابحه کې تاسو بانک ته خپل د ضرورت وړ جنسونه چې تاسو خپل فابریکې ته یا خپل کاروبار ته اړتیا لرئ هغه هغوی ته ورکوئ. کله چې بانک د تاسو ضرورتونه وویني او د تاسو په ضرورتونو باندې پوه شي، نو تاسو ته هماغه جنسونه او شیان بانک اخلي او په یوه ګټه باندې بیرته په تاسو باندې خرڅوي.
د بیلګې په توګه تاسو غواړئ یوه فابریکه جوړه کړئ او د تولید خط ته ضرورت لرئ، یا تاسو یو سوپر مارکیټ جوړ کړی دی او یخچالونو ته اړتیا لرئ. بانک ته تاسو وایئ چې ما ته یخچالونه واخله، بانک تاسو ته یخچالونه اخلي او بیا یې په یوه ګټه په تاسو باندې بیرته خرڅوي. یعنې یو اسلامي حساب دی چې په دغه برخه کې سود شتون نه لري. د اسلامي بانکدارۍ پنځم محصول د تورق مرابحه ده. د تورق په مرابحه کې تاسو نقدي تمویل ته اړتیا لرئ، یعنې که چیرې تاسو نقدو پیسو ته اړتیا ولرئ، یعنې جنس ته اړتیا ونه لرئ، تاسو بانک ته مراجعه کوئ او د نقدو پیسو غوښتنه ورڅخه کوئ. بانک د تاسو پلان ګوري، د تاسو پلان مطالعه کوي او کله چې مطمئن شي چې په دغه کاروبار کې موږ پانګونه کوو او دغه کاروبار ته موږ پیسې ورکوو، نو تاسو ته هغه یو جنس اخلي. تاسو یو جنس اخلي او بیا هغه جنس په تاسو باندې په یوه قیمت خرڅوي، تاسو بیا بیرته هغه جنس په یو بل شي خرڅوئ او د هغې طریقه تاسو خپل ځان لپاره نغدي پیسې پیدا کوئ. کله چې تاسو نغدي پیسې د ځان لپاره پیدا کړئ، هغه بیا تاسو په خپل کاروبار کې مصرفوئ. زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. تاسو مثلا 1,00,000 افغانۍ ته اړتیا لرئ، تاسو بانک ته مراجعه کوئ چې زما 1,00,000 افغانۍ پکار دي. بانک تاسو ته د 1,00,000 افغانیو په ارزښت یو جنراتور یا یو موټر یا یوه بله وسیله اخلي، هغه بیا په تاسو باندې په 1,02,000 افغانۍ یا په 1,03,000 افغانۍ خرڅوي. کله چې تاسو هغه موټر یا جنراتور په 1,02,000 افغانۍ واخیستلو، هغه جنراتور تاسو بیرته په یو بل چا باندې خرڅوئ او نقدې پیسې د ځان لپاره پیدا کوئ. هم تاسو نقدې پیسې پیدا شولې او هم دا یوه غیر سودي معامله ده. د اسلامي بانکدارۍ شپږم محصول چې ډېر استفاده کیږي هغه مضاربه ده. په مضاربه کې تاسو او بانک په ګډه کاروبار پیلوئ. په دغه کاروبار کې بانک د تاسو لپاره پیسې درکوي، یعنې نقد پیسې درکوي او همدارنګه د تاسو لپاره هغه د ضرورت وړ جنسونه برابروي او تاسو یوازې د خپل قوت څخه، د خپل قدرت څخه او د خپلو شخصي وړتیاو څخه ګټه اخلئ او هغه کار مخته وړئ. یعنې تاسو عمل کوئ او بانک د تاسو لپاره نقده پیسې برابروي او همدارنګه جنسونه د تاسو لپاره برابروي. په دغه کاروبار کې ګټه د توافق پر بنسټ ویشل کیږي او همدارنګه ضرر بیا د بانک پر غاړه دی. یعنې ضرر که چیرې تاسو په دغه کاروبار کې وکړئ، ضرر تاسو ته متوجه نه دی، ضرر یوازې بانک ته متوجه دی، په هغه صورت کې چې دغه کار تاسو عمدي او قصدي نه وي کړی. ځکه چې که چیرې تاسو ضرر وکړئ، نو تاسو هغه خپل وخت ضایع کړ، تاسو 1 کال 2 کاله په هغه کاروبار باندې مصرف کړی و، وخت مو هلته له منځه تللی و، نو د تاسو همغه ضرر بس دی. د اسلامي بانکدارۍ اووم محصول چې دی هغه استثنا ده. په استثنا کې تاسو د ضرورت وړ شتمني یا د ضرورت وړ دارایي بانک ته وایي او هغوی تاسو ته هغه شتمني یا دارایي په واک کې درکوي. مثلا تاسو یو اپارتمان ته اړتیا لرئ، تاسو بانک ته وایي چې په دغه ځمکه زه غواړم یو اپارتمان جوړ کړم او زه پیسې نه لرم. بانک راځي تاسو ته په همغه ځانګړتیاو چې تاسو هغه اپارتمان غواړئ، همغه اپارتمان تاسو ته جوړوي او بیا یې په یوه پورته قیمت په تاسو باندې بیرته خرڅوي. مثلا تاسو ځمکه لرئ او د ځمکې د جوړولو لپاره چې تاسو یو کور جوړ کړئ، یو اپارتمان جوړ کړئ، تاسو پیسې نه لرئ او تاسو وس نه لرئ. بانک راځي او هغه تاسو پلان ګوري او تاسو پلان مطالعه کوي، د همغه پلان مطابق تاسو لپاره یو تعمیر جوړوي. د بیلګې په توګه تعمیر تاسو لپاره جوړ کړل په 10,00,000 افغانۍ. دغه تعمیر چې تاسو ته په 10,00,000 افغانۍ جوړ کړی دی، دا بیا په تاسو باندې په 12,00,000 افغانۍ یا په 11,00,000 افغانۍ یا د هغه قرارداد پر بنسټ په تاسو باندې بیرته پلوري. د اسلامي بانکدارۍ اتم محصول چې دی هغه اجاره ده. په دغه محصول کې بانک تاسو ته یوه شتمني یا یوه بله دارایي چې هغوی لري هغه تاسو ته په اجاره درکوي. مثلا تاسو یوې ځمکې ته اړتیا لرئ، تاسو یو موټر ته اړتیا لرئ، یو نفر غواړي چې د کابل قندهار پر لویه لاره باندې موټر وچلوي او پیسې نه لري چې د ځان لپاره موټر واخلي. دی بانک ته مراجعه کوي، بانک یو موټر لري، هغه دوی ته په اجاره ورکوي او دوی د دغه موټر څخه ګټه اخلي او د هغه قرارداد پر بنسټ بانک ته هره میاشت هر کال پیسې ورکوي. تاسو دغه اسلامي محصولات کولی شئ غیر له بانک څخه له نورو خلکو سره، له عامه خلکو سره هم استفاده کړئ. مثلا یو نفر د پیسې لري او د تاسو کاروبار زده دی، نو تاسو یو له بل سره شریک کیږئ، هغوی تاسو ته پیسې درکوي او تاسو کاروبار کوئ او ګټه د هغه توافق پر بنسټ تاسو یو له بل سره ویشئ. او که چیرې تاسو د کاروبار لپاره پانګه نه لرئ، نو دا د ځان لپاره بهانه مه کوئ چې زه پانګه نه لرم، بلکې تاسو وګورئ ډېر خلک دي پانګه لري او داسې یو نفر ته اړتیا لري لکه تاسو چې باید عملي کار وکړي. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله